السلام علیکم خوږو کتونکو اوریدونکو تت رنګونه. زه ډاکټر خالد فاروق د پاکستان نه او ډاکټر نصیر خټک د جرمني نه تاسو سره مخامخ یو او نن موږ بیا یو ډیر اهم موضوع تاسو ته وړاندې د پاغي خبره کوم. نننۍ موضوع هغه موضوع ده چې هغه په قرض باندې موږ خبره کوو او قرض اغستل او ورکول دا یو داسې څیز دی زموږ په معاشره کې، خاص کر په پښتنه معاشره کې، چې دا د سهولت نه زیات د زحمت ذریعہ جوړیږي. د یو بل سره تعاون نه زیات دا د تعلقاتو د ختمېدو ذریعہ جوړیږي. د یو بل سره د خیر ښېګړې په ځای باندې دا د یو بل نه د نفرت او د حقارت ذریعہ جوړیږي. نو په دې موضوع باندې من خبره کوم او زما خیال دی چې زمونږ کتونکي اوریدونکي پای کې به ډېر خلک داسې چې هغوی به دا تجربه شوي، یا به قرض اخیستی او یا به قرض چاله ورکړي او دا تلخ تجربات به شوي. شاید چې داسې خلک زموږ په معاشره کې به وي، ایکسپشنل کیسز ارزي ښه خلک چې هغه د خپلې وعدې پاسداري کوي او هغه په ټایم باندې قرض ادا کوي. خو اکثریت زموږ د معاشرې ستونزه دا ده چې دا وخت ډېر خلک داسې دي چې هغوی قرض ورکړي دي او هغوی په خپلو قرضو پسې په هغې پیسو پسې واپس د اخیستلو لپاره یو او بل ته سفارشونه کوي او ډېر په سوال او په منت باندې خپل قرض واپس اخلي او د هغې باوجود هغوی ته هغه خپلې پیسې واپس نه ملاویږي. دا یو غټه ستونزه ده. په دې حواله باندې به موږ د خپلې معاشرې مثالونه هم ورکو او د یورپ او د نورو معاشرو مثالونه هم تاسو سره شریکو. ډاکټر نصیر صاحب، تاسو څه خیال دی؟ قرض زموږ د معاشرې ضرورت هم دی، بلکې د هرې معاشرې ضرورت دی. خو دا کمې خبرې چې ما وکړې چې دا د خیر ښېګړې په ذریعه باندې په ځای باندې د نفرت، د غصې، د حقارت او د تعلقاتو د ختمېدو او ایون د رشته دارۍ د ختمېدو ذریعه جوړیږي. څه وجوهات کېدای شي تاسو څه ویل غواړئ زموږ اوریدونکو ته؟ ډاکټر خالد فاروق صاحب، ډیره مهرباني، شکریا. او ټولو کتونکو او اوریدونکو ته سلامونه. یقینا چې دا ډیره اهم موضوع ده او د دې د چې کوم قرض اخیستل یا ورکول دي د دې د لاسه زموږ په سوسایټي کې، پښتنو کې ډیر زیات یو غیر ضروري فشار یا سټرس چې کوم ده هغه په خلکو مایند باندې لکه وی د اخیستونکو هم او د ورکوونکو هم. نو لکه دا حل کېدای شي، موږ مخکې هم دا خبره لکه اته ترنګونو کې دا کوو چې دا داسې مسلې دي چې دا موږ په خپل خلک حل کوی شي. زه به د شروع د دې نه وکړم چې ډېر کلونه وړاندې 10-12 کاله به کېږي، موږ یو ځای کې حجره کې ناست وو. ما نه یو سړي لکه هسې په ګپ کې دا خبره وکړله چې یاره پلانکي سړي له ما 2,000 روپۍ ورکړي دي او دومره کال یې وشو او اوس یې نه راکوي او اوس بدۍ ته راته هم تیار دی، لکه دښمنۍ ته هم راته تیار دی. نو اوس څوک غلط دی؟ لکه هغه دا کوېسچن د خلکو باندې وکړو چې لکه اوس زه غلط شو ما چې ما قرض ورکړو؟ نو ټولو خلکو ورته تاسو پر زیاتی وشو. ما ورته وویل چې یاره سړی غلط نه دی، غلط پته یې. ما ته یې وویل څنګه؟ نو ما هغه دا سړی چې کوم خبره کوله هغه هم داسې مذهبي طبیعت والا سړی دی. ما ورته ته ورسره څه لیک لوست کړی دی؟ څوک ګواه شته د دې خبرې؟ چا په مخکې ورکړي دي او لیکل کړي دي او واپسې تاریخ ته ورسره ایښی؟ وای نه داسې خو څه څیز نشته. نو ما د خدای په نس خو سړی ګناهګار نه دی، خدای په نس خو ته ګناهګار یې. نو هغه سړی داسې شاک شو، بالکل داسې چې یاره دا ماته څنګه خبره وکړه. ما یاره خدای خو دا څیز فرض کړی دی په خلکو چې تاسو چې چاله هم قرض ورکوئ 2 ګواهانو نه بغیر یې مه ورکوئ او دا دې کې آپشن نشته، دا فرض دی او لیکل به هم کوئ، لیکل به کوئ او 2 ګواهانو په مخ کې به کوئ او چې کوم سړی قرض اخلي ټیکسټ په هغه لیکي. ګوره څومره صفا حکم دی، پاکه خبره ده. ټیکسټ په هغه لیکي، ډیټ په هغه ډیسایډ کوي او چې هغه ډیټ نشي میټ کولی نو بیا به هغه ځان ته سزا هم په خپله خوښوي. دلته خو زمونږ ګوره چې خلکو ډېرې لکه دا خو زه په د اسلامي په دغه کې نه ځم، خو یو سړی دی هغې ما نه پیسې واخیستې خپل کاروبار ته استعمالي چې تاوان شو به یې نه راکوي او چې ګټه یې وکړه ده وکړه. نو ما څه شی پکې وکړو؟ بیا چې ته 1 روپۍ ته زیاته غواړې وایي ته سود اخلې. دا سود نه دی، لکه ته زما په پیسو ګټه کړې ده. او دا شرط هلته پکار دی که تا کاروبار له پیسې اخیستې دي نو ته ماته څنګه راکوې؟ ټیک ده، ته به ماته چې تا خپل ډیټ میټ نه کړو نو ته به ماته په هغې باندې فاین راکوي. نو دا څیزونه چې کوم دي لکه پښتنو کې ډېر زیات دي. اکثر چې خلک قرض غواړي داسې غواړي لکه زه موږ خپله چې کوم ایکسپیرینس دی خلکو رانه غوښتي دي د هغو د طریقه واردات دا وي یاره داسې چل دی چې زما او ستا په منځ کې خو ډېر د اعتماد تعلق دی او 15 لک روپۍ مې پکار دي، 2 لکه مې پکار دي، 50,000 مې پکار دي او چاته به وایي نه او ته بس راکړه څو ورځو کې درته واپس کوم.
او څو ورځې واپس کوم. څو ورځو کې. هم. خو هغې نه وړه پس بیا هغه څو ورځې میاشتو ته بدلې شي او میاشتې کلونو ته بدلې شي او کلونه چې کوم دي پیسې ګوره ډیویلیو کېږي هم او که نه پیسې بالکل. ډیویلیو کېږي. هم. نو بیا چې ته ورته دغه غواړې زه چې کله په خپل ایکسپیرینس درته وایم اماراتو کې هم نو هلته نه به چې ما چاته قرضه ورکړه نو هغه خو به موږ په درهمو کې ورکړه او هغه چې واپس به هغه کال نه پس به درکوله نو هغې نه به هغه درهم بیا نه جوړېدل. او بیا به کم لکه تاوان ما خو تاوان وکړو که نه هم. خو هغه لکه بیا به چې وغوښته نو هغه دعا سلام دې هم بند شي او او هم خراب شي، رشته داري هم خراب شي، نقصان دې هم وشي، هر څیز وشي. نو لکه دې کې ډېر کم خلک داسې دي، ډېر کم څیزونه داسې دي، ډېر لکه زما ښه ایکسپیرینسز هم شته، لکه زه ټول نه وایم او ښه خلک هم شته ټیک خلک. خو اکثریت چې کوم دی هغه زما خپل ایکسپیرینسز ډېر بیډ دي او لکه نور هم مسره داسې اگزامپل شته، مثالونه شته زه ویلی شم چې هغو لکه ډېر بد مثالونه دي. نو مونږ دا وایو چې لکه دا ګوره معاشرې کې لکه دا یو غیر ضروري ټینشنونه جوړیږي، غیر ضروري سټرسز کریټ کیږي. اوس دا مونږ به دا وایو چې دا خلکو حل کړي څنګه دي. لکه یورپ کې هم لکه دلته کې هم خلکو ته ضرورتونه پیښیږي. اول خو دلته په هغه کچه باندې پیښیږي نه، خلک دلته کې داسې دي کنه چې لکه دا خلک ډېر طبیعت نه ساده زه به وایم ورته خپې هغومره غذایي چې څومره یې صادر دی، خپل ضرورت د خپل آمدنی مطابق پوره کوي، هغې مطابق. دلته څوک نه د چا ګاډي نه متاثره کیږي، نه د چا د غټ کور نه مقابلې کوي، نه بې جا رسمونه شته، دا ډېرې قضیې خو د رسمونو او رواجونو دې وجې نه هم دي. لکه دلته کې دا څیزونه لکه چونکې دا مقابلې نشته ده، هغه ته پته ده چې ما 2000 تنخواه ده، 2000 یورو اخلم نو 2000 به خرچه څوک څنګه به کېږي، هغه کې منیج کوي. او نه لکه دغه مقابله پکې نشته ده. او لکه بیا موږ طرف ته خو مقابله ده او مقابله هم ډېره غیر ضروري ده او بیا په قرضونو او په دوکو او په څیزونو باندې موږ مقابلې کوو که نه. لکه دا بدقسمتي ده، بدبختي ده، زه بخښنې سره وایم، خو دا لکه یو داسې حقیقت دی زموږ د معاشرې چې دې نه موږ سترګې نشو پټولی. بالکل. نو دلته کې د قرض دوه څیزونه دي. یو دا ډېر امپورټنټ څیز دی چې دلته کې د واپسۍ تاریخ دا په هغه ورځ طی کېږي. دا ټیک ده. دا چې څوک چا نه قرض اخلي واپسۍ تاریخ طی کېږي او چې هغې باندې نه پوره کړي نو بیا به هغه ته څه سزا میلاویږي، هغه خپل ځان ته څه پنشمنټ. خو دلته کې یو څیز بل هم دی چې د خلکو موږ تېر په هغه کې هم کمیټمنټ ولا کیسه کړې وه. دلته کې خلکو کې کمیټمنټ ډېر زیات، لکه دا څیز وعده خلافي او دا څیزونه دوی ډېر بد ګڼي. لږ به ساده کړو، دغه خلک وعده پوره کوي او موږ مسلمانان یو، موږ د وعدې بالکل خیال نه ساتو. ګوره هغو ته دا څیزونه معلوم وي چې په راروانې میاشتې کې ما یو سړي سره 15 تاریخ کړی دی، زه تا خپل یو پیسې واپس کوم او نن د دې میاشتې 15 تاریخ یو میاشت پاتې شوه، ما سره خو دا پیسې نه برابرېږي. نو هغه به یو میاشت وړاندې سړي ته ووایي چې ما خو دا کلکولیشن وکړل، نو ما زه ستا ته خپل ډیټ باندې خپل تاریخ باندې پیسې نشم درکولی، نو ته آیا ما ته 2 هفتې نور ایکسټینډ کولی شي یا یو میاشت راته بله ایکسټینډ کولی شي او یا کله په دې ډیټ کې به در کوم واپس. نو که مخکې لکه ایکسټینډ کوي هم په خپل مرضی نه ایکسټینډ کوي. موږ پښتانه یو ډېر بدبختۍ سره دا خبره کوو قرضدار چا وجلی دی. قرضدار چا وجلی نه دی، بالکل. دغه مشهوره مقوله ده دلته، دا مشهوره مقوله ده باقاعده. او دا خلک دا زموږ د سوسایټۍ ډېر صحیح پکچر دی، لکه دا زموږ د سوسایټۍ اصل چهره ښیي چې ګوره لکه موږ دې قرض نه ورکول خو واده خلافي ده که نه، لکه موږ دا څیز انکریج کوو. نو لکه دا دلته کې دی وجه بیا دې څیزونو ته دلته کې لیګل پروټیکشن هم حاصل وي. لیګل پروټیکشن داسې دی چې که فار ایگزامپل سړی نه کیدر او یا منکر شي، هغه خپل لیکل نه مني او دا څیزونه، نو بیا خو لکه عدالتونو ته خلک ځي. نو عدالتونه دلته کې داسې دي چې عدالتونو کې دلته کې یو بله مزه هم ده، لکه دا نور ډېر خلکو ته به معلومه وي خو زموږ پاکستان کې چونکې خلکو ته معلومه نه وي. لکه موږ وایو که نه پاکستان کې چې عدالت ته لاړ شو نو څه به وکړې که نه. دلته کې دا مسله ده چې زه خو به عدالت ته لاړ شم ستا خلاف، خو چې کله هم ستا اگینسټ فیصله راغله نو زما د ټول ټایم او زما د وکیل د ټولې خرچې به ته ورکوې، دا به زه نه ورکوم. ګډ ښه ده، د عدالت اخلي دا پیسې او که نه. شاباش. دا داسې نه ده چې لکه تا ما خپلې پیسې درکړې تا سره ما کیس وکړو بس تا اخري کې چې دی که 2 کاله نه پس کیس ډیسایډ شو ته ما ته سره خپلې پیسې نو دا به عدالت چې دا سړی څومره ورځې راغلی دی د ته خپله ټي ډي ورکړه او د ده څومره خرچه شوې ده، د څومره ځورېدلی دی، څومره سټرس دی، سایکولوجست به یې ګوري چې د باندې څومره تکلیف تېر شوی دی، د دې ټولو کمپنسیشن مني به دی ورکوي. ویری ګډ. ګوره دلته زموږ خو عدالتونه پیسې هم نه کوي که نه، زموږ یوه ده. نو قرضدار هم موږ په عذاب کي په هغه پسې مرکز دی او دلته یو بله خبره هم مشهوره ده ډاکټر صاحب. جی جی. نو چې قرض دې ورکړي نو اوس پسې سرمنو سپلای واخله. د سرمنو سپلای دا بله مقوله ده، د سرمنو سپلای څوک نه پخپو کوي، خو مطلب دا چې اوس دا پیسار دي ځه او راځه، دا پیسار به پسې ختم شي، یوه جوړه بله جوړه بس ځه او راځه. خو ډاکټر صاحب زما یو بله خبره تاسو ته کوم، یو ګوره د نغدو قرض دی زموږ په معاشره کې. جی جی.
د نقد قرض کې خو خلکو دومره اعتماد بللی دی چې یقین وکړي که د چا سره پیسې هم که نه او بل سړی ته غواړي په خپل محله کې په مالت کې رشته دارو کې خو دا دومره یریدلي دي دا خلک چې اوس د یېرې نه څوک چاله قرض نه ورکوي او قرض څوک چاله د یېرې نه ورکوي نه وایي او نشته سره بس انکار وکړي نو که فرض که روغ خلک هم په دې کې د هغې غریبانو ضرورت وي او هغه ضرورت نه سره کېږي ځکه چې څوک اعتماد نشي کولی خپل سړي باندې هم څوک اعتماد نشي کولی خو بنیادي مسله دلته بله ډاکټر صاحب جی یو دلته کاروباري قرض دی لکه دکاندار دی وکړي د هغه نه به دا خلک دا سودا وړي چای راکا چینی راکا اوړه راکا بس په دې پیسې به در کوم بیا پیسې سره لږې ورکړي او نور به د جمع کېږي تاسو یقین وکړئ د یو دکاندار کاته چې تاسو راوالی که نه دي په لکونو روپۍ د دکاندارانو قرض دي دغه شان د هر کاروبار خبره ده کله چا د دوايانو دکان دی د هغه په لکونو کروڑونو روپۍ قرض دي که د چا بل څه کاروبار دی یعنې زموږ خپل چې کوم کاروبار دی ورکوټه شان په هغې کې هم زمونږ په کروڑونو روپۍ 2.5 کروڑ روپۍ په مارکیټ کې بند دي دا زموږ ذاتي خبره کوم خو لکه دا داسې بند دي دا در څوک داسې په اعلی سره درکوي نه نور مال به ورکې سودا به ورکې په هغې به لږې لږې راکوي او دا بس دا خلک د یو بل له مال خوري نو دا دوه قسمه قرض دي یو دغه کیش والا قرض دی هغې هم خلک ښه ځورولی دی او بل دا کاروباري قرضونه دي نو زموږ په معاشره کې د دې داسې یو ناسور جوړ شوی دی چې خلک لکه انتهایي تنګ دی خو بغیر د دې نه کار هم نه کېږي اوس زه په دغه معاشره کې ستاسو په معاشره کې چېرته تاسو ژوند کوئ هلته د قرضو څه صورتحال دی دکانونو ته خلک ځي قرض باندې شي نه راوړي که په کیش باندې دي که دا څه صورتحال دی دلته خو خیر دا دکان قرض خو چې کوم دی دا خو لکه نشته چې ها یو 100 یورو او 1 سنت وي کنه اول به دا 1 سنت اول راکو دا 100 یورو وروسته 1 سنت هم نه پرېږدي ها سنټ به اول ورکړې او دلته کې دیسیس کې بالکل لکه کمپرمایز نشته ها او دی وجه نه دلته کې مسلې نشته لکه ګوره دلته کې د خلکو د سيزونو خو د خلکو انرژي ضایع کوي دا د ټول قوم انرژي ضایع کوي دا د ټول قوم وخت ضایع کوي دا په ټول قوم کې پریشر بیماریانې دا لکه هیلث بجټ څه وکړي لکه د ذهني خلکو مریضان لایف ذهني مریضان دي دا خلک د خلکو د ژوند چې کوم لینت دا کموي لکه دا ټول مسلې دا تړلې دي لکه دا خو داسې نه دي چې لکه دا یو سیپریټ ایشو دی بالکل لکه دا یو غټه مسله ده اورال په سوسایټي کې او خلک یې مسلسل دې سره مخ دي مونږ بالکل سره مخ یو مونږ په خپله سره مخ یو زه په خپله لکه د زه په خپله دې مخ یم دې سره لکه دا خو بدبختی د موږ مخکې دا خبره کړې ده چې پښتنو خو لکه داسې دي چې یو قبایلي ژوند تیری او حکومتونه که په افغانستان کې پښتني دي حکومت یې نشته او که دلته پښتنه دي حکومت یې نشته نو دې ټولو څیزونو ته کله هم لیګل پروټیکشن وي نو لیګل پروټیکشن سره خو څیزونه کېږي خو بیا هم زما خپله دا خیال زما دا رایه ده زما ډېره ښه تجربه ده دې څیز سره چې کله هم ته چاته قرض ورکوې ته هغې ته ووایې چې یار زه یې په پټه به نه درکوم نو پیله خبره او دویمه خبره دا ده چې 2 ګواهان به راولم او ټیکسټ به لیکو او ته به یې دستخط کوې او ریټرن ډیټ به پکې فکس وي پنشمنټ به پکې فکس وي او لکه دا څیزونه به ورسره کلیر کوي یو کاپي به تا سره پرته وي به ما سره وي نو هغې به کم از کم دا اثر وي چې سبا ورسره هغې به اخلي هم نه ډاکټر صاحب بل چل دی زموږ سره خو پکې داسې کیس هم شوی دی که نه چې د ګواهانو لیکل او سټامپ پیپر او عدالت ته کیس تللی دی او سړی جیل ته هم تللی دی شپږ میاشتې چیک یې ورکړی دی چیک دلته یو بل چل دی خلک چیک ومني په هغه چیک چې کوم دی انبیلیبل 6 منت دی که څونه جیل دی نو هغې ته سړی جیل ته هم لاړه او واپس د جیل نه بیا راووته بیا مو ویل روس چې راسره وشوې در به یې کړمه قرضدار چا وجلی نه دی وایي نو لکه دغه په پاکستان کې چې چا قرض ورکړو که نه او سړی ټیک نه و مطلب په هغې خلک خپله خدا خوفي نه وه د الله یاره نه وه نو دا قرض دی خوري او وړي زما وجې تاسو یو بل مثال درکړم زما یو ډېر زما ستا مشترک نوم اخیستل مناسب نه دي خو زموږ یو ډېر خوږ دوست دی د هغه یو سړي په پیسې وي نو هغه بل سړی چې کوم ما نه پېژنو ملګری و نو بیا ډېر کلونه پکې تېر شوي وو بیا چې زه ورسره لاړم هېڅ لیک لوستې ورسره نه و کړې اسلام آباد نو مونږ هلته مو یو جومات کې مو مونځ وکړو هغې نه بهر راووتو نو زما چې کوم د ملګري د قرض ورکوونکي و دی په جومات کې لاو نفلونه یې کول یې څه و خو لیټ شو چې مونږ راووتو ما ته هغه بل سړی وایي که ده ما نه دا پیسې واخیستې نو ده سره به زه دا چل وکړم لکه قرض خپل قرض دغه دی ما نه بیا ژوند نور نشي تېرولی لکه مطلب دا دی چې لکه خلک د دې حده پورې بیا چې دی نو لکه دا زموږ د سوسایټۍ ډېر بربنډ حقیقت دی نو زما خپله دا خیال داسې لکه بلها مثالونه دي خو د ویسټ کې چې کوم څیزونه دي هغه دلته په بینکونو ته لاړ دي او یا چې کوم دی لیګلایز شوي دي او یا چې کوم شخصي قرضونه دي هغه هم لکه ډېر په طریقه باندې دي لکه داسې تا ته څوک بلایندلی بس نه درکړي چې بس بټوای راوویسته او تا ته یې پیسې درکړې او چې بس دا واله داسې نشته دا زموږ دی او زموږ په پښتنو کې د دې څیز د لاسه
بالکل ټرست لیول زیرو ته رسیدلی دی زیرو لکه دی. زه خو ذاتي تور باندې په هیچا باندې ټرست نشم کولی د قال زمونږ نه نشو کولی نشو کولی نو اعتماد. لکه داسې اوس په د دې سره دا کیږي چې بیا چې ته کله قرضه واپس ته غواړي نو ته به شرم محسوس کوي او هغه بل سړی جګړې ته سره تیاری ته به شرم محسوسه او ته به ډیر او په سوال او په عاجزۍ باندې داغه خپل قرض ورشي خو زما ورور زما د پیسې او ریزن به متخه چې ګوره دا مې هغه چل مې کړی دغه بیا مې کړی دغه مې بچی اډمیشن شوی هغه مې پیسې په کار دی ته مهرباني وکړه زما پیسې مر لګه او یعنی هغه به ریزنز خې باقاعده سفارښونه وکړي ټلیفون کو ته په خلکو کې داسې اسی ډاکټر صاحب په دې باندې خو زمونږ معاشري ته لکه دا سرګند ده دا خبره چې لکه زمونږ په معاشره کې د ټول نه غټه مسله دا واخو د قرض ده او تقریبا هر سړی په دې سیس کې متاثر شوی دی د خپل حیثیت مطابق د چا بلګ وس کې د لږ قرض ورکړي دي د چا ډېر وس کې د ډېر قرض ورکړي دي د دې سیس حل څه دی لکه جواب هم د مخې به ورکړي لیکل به هم پکې وکړي خو چې وایي نشته راسره نه در کوم خپل ټول اخراجات کوي خپل ټول سیزونه ټیک ټاک کوي خپل سټیټس په لایف سټیټس کې هیڅ قسمه چینج نه راولي زما قرض نه ورکوي زما خپل دا خیال دی چې قرض ورکول لکه څوک کاروبار ته اخلي څوک خپل سټیټس برقرار ساتلو ته اخلي لکه قرض ورکول بالکل پکار نه دي زما خپل دا خیال دی قرض ورکول بیخي نه دي پکار ځکه چې دا ټرست لیول د پښتنو کې دومره کم شوی دی زه به سره یو خپل تجربه شیر کوم ما یو سړی ما قرض وغوښته هغه ته ما وویل چې ما ته صرف دا خبر دې سوال جواب راکړه چې قرض غواړي او که صدقه غواړي یعنی چې به نه راکې څنګه چې به نه راکړي دا سیز راته کلیر کړي چې به پته منه يم نو هغه چې قرض غواړم ما قرض غواړي نو ماته واپس یې لګدا سونه به پکې نو بس وی راته نه غواړم نو مطلب لیکل راکا او کله به واپس کې تاریخ وخیا ها کوم کرنسی کې اړیا کرنسی کې به واپس کې همدا خبره دا خبره زه چې مې راکوا به مې راکوا نو دا ورته خوش قسمت مطلب دا چې لکه دا مطلب زما دا چې لکه دا مطلب دا چې دا ضرورتمند نو اضافي کار به وکاو کنه زه چې ګوره کله بانک ته لاړ شم زه چې بانک سره ډیلینګ کوم زه قرضدار یم زه د بانک ټول شرطونه منم او ځکه زه ضرورتمند یم او ته ما نه قرض اخلي او ته په خپل شرطونو اخلي لکه مونږ خو لکه داسې دي نو زما خپل دا خیال دی چې څو پورې چې دې سيزونو ته لیګل پروټیکشن نه ملاو او بیا دومره قرض ورکوای چې ستا خپل چې کوم مالی استطاعت مالی حالت ته هغه په خرابېږي نه چې به بخلې شي سړي ته ګراو داسې پکار دي بخلې شي قرض حسنه دا ډېر د لوی اجر د ډېر لوی اجر کار دی الله پاک دې لوی حیثیت ورکړي ډېر لوی ثواب دی پکې خو موږ مسلمانانو په خپل هغه عبادت دومره وشرماو چې موږ هغه عبادت تر سره جوړ نه یو چې د عبادت په ګډو کوم هم نه نشم کولای ځکه چې لکه دا قسمه فازابول او ذهني ټینشن دا سيزونه زه تاسو ته دا خبرو کوم کړی چې د ویسټرن سوسایټي چې دي کنه د کی اکثریت سيزونه چې دلته کوم لاس څه جوړ شوی دي دا په توګه نه جوړ شوی دا بالکل دا ټول ریسرچ بیس جوړ شوی دي دا هغه سوشل لکه د سوشل ساينټیسټ کوم دي هغه ریسرچونه کړی دي هغه د خلکو رائے اخیستي دي هغه کتلې دي چې د دې سم مسلې جوړیږي هغه ټول سيزونه هغه مطابق لاس جوړ کړی دي نو دلته د سيزونه د سیستم لاین شوی دي کنه لکه دا هغه ریسرچ بیس مونږه هر ورځ یو مسلې سره مخامخ کیږو او هر ورځ هغه حالانکه دا هم حدیث دی کنه چې هغه مؤمن نه دی چې په یو بوګي دوه ځله یو څوړي نه دوه ځله وچی چل شي او موږ روزانه چې موږ هر ورځ او خو هر ورځ اعتماد کوو کنه نه دا مطلب دا دی دا حدیث دی کنه دا کلیر کټ اشاره ده چې یو ځل د قرض ورکو سړی در نه کو بل ځل د ورکو دریم ځل بیا مور کوا بیا ځان نور ما پازا بس بند کړه باب او کنه دا صرف په دې کې خرڅ کنه لکه په هر چیز کې دا سیس دی لکه ولی به په یو چیز باندې بار بار دوکه کیږي او دوکه کېدل نه پکار او دا خو د مؤمن د حکمت او د فراست نه خلاف ده داغه د ویژن او دغه د حکمت نه کنه نو دا خو چې مونږه لکه اکثر د خلک خبره کوي کنه چې د ویسټ کوم دی هغه قران نه قوانین اخیستي دي کنه اکثر دا خبره خلک کوي نو آیا قران نه اخیستي دي یا نه دي اخیستي خو بهر حال مونږ خدا عقیده ده چې خدای ما خو تاسو خبره کوله د قران نه چې هغه دغه غستې دي کنه زما خو د دوه ټریپ وشو یورپ ته تقریبا الموست اته نه عمل کړی مو قتل زړه مو قتل خو مې قتل خو کم انډرستانډینګ کم لرنینګ چې زما ته وشو کم ابزرویشن زما وشو التا نو زه خو هم چې هغه واقعي دا کم ریسرچرز چې هغه دي قران خو باقاعده سټډي کړی دی دا ټول لاز هغه کتلی دي د اسلامیک لاز چې کوم قران کې دي او هغه ته پته چې بيدا سیستیک ته
ځکه چې یو څیز داسې نشته چې هغه زما زم د قرآن نه منافي زم دی ز- هلته. زما چې داسې زما خیال تاسو نه بدل دی. ښه. زما خیال دا دی چې ګوره داسې چل دی چې دا دواړه سیزونه سره ټیلی کوي. هم. لکه دا چې کوم هغوی د کنکلوژن ته رسیدلی دي دا د لایف په ایکسپیرینسز او په د ریسرچ باندې رسیدلی دي. بالکل. نو هغه سیس سره چې کوم مونږ ته الته خودري شوی دي نو هغه سره ټیلی کوي. هم. خو مونږ خو چونکې لکه وایو چې دا صرف په کتاب کې لیکلي دي دا د پریکټس د لپاره نه دي. او موږ خو صرف تلاوت کوو که نه، موږ خو صرف موږ یې کتاب په کې وینا ثواب حاصلوو او هغه یې په کولو کوي. او هغوی چې کوم دي هغه ریسرچ بیسډ پریکټیکلی کتلي دي نو هغه نه پس هغه ته عمل کې راوستي. دا ټیک ده. نو د دې مطلب دا زما شو خپله چې دا خیال دی. موږ خو صرف وایو څیزونه کوي نه، منګه او پریکټیکل نالج باندې بالکل اعتماد نه کوو، نه یو شته. صرف هغه ټیکنیکلی موږ شي زده کړی دی، ټیکنیکل نالج ویلی یو دی، تیوري موږ ویلې ده خو عمل نه کوو او با عمل خلک خدا خو لکه چونکې زمونږ موضوع نه ده لکه دغه دیسیز باندې هم لکه بیا یو جدا پروګرام په دې کې دی شي جو باندې پروګرام کې شي. نو نن زمونږ چې کوم پروګرام هغه مونږ په دې باندې کوو چې زمونږ موضوع چې کوم هغه دا و چې یاره پښتنو کې د قرض د لاسه چې کوم بد اعتمادي پیدا کیږي او هغه د لاسه کې ملانجي جوړیږي، کوم دوستۍ په دښمنۍ بدلیږي. نو رښتې ورانیږي. زبر کوم اوریدونکو او کتونکو دی هغه نه صرف یو تاسو کوم چې تاسو خپل ایکسپیرینسز موږ سره په کمنټس کې شیر کړئ چې تاسو چې چاله قرض ورکړی دی نو تاسو هغه سره تعلقات مضبوط شوي دي او که خراب شوي دي او قرض د پټې ملاو شوی دی کنه دی. دا یو ډېر خبره ده، موږ ته به هغه یو ډیټ هم راشي، موږ پاګې باندې کېدای شي بلوم پروګرام څوک راشو. نو زمونږ کتونکي په کار ده چې هغه زموږ سره خپل تجربات شیر کړي. نمونه دې د چا نه اخلي خو خپل تجربه زموږ شیر کول په کار دي. زمونږ د پروګرام ټایم ډاکټر صاحب تقریبا اختتام ته رسیدونکی دی او دا یو اهم موضوع ده او داسې موضوع ده چې هر سړی ورسره مخ دی زموږ په معاشره کې ان ایدر وی. نو زه امید لرم چې زمونږ سامعین او اوریدونکي او کتونکي دواړه به موږ ته په دې باندې کمنټس پر راکړي او ان شاء الله روان پروګرام پورې موږ دینه اجازه غواړو. د الله په امان. د الله په امان.